سلامونه احترامات مې قبول کړئ ګرانو دوستانو. نننۍ ویډیو خاص کر د هغې کسانو لپاره ده چې د هغې جنسي طاقت کمزور وي. زموږ ویډیو تاسو فیملی سره نشئ کتلی نو هینډ فري استعمال کړئ، زموږ ویډیو سکپ کړئ، تاسو بل څه وګورئ، ځکه چې زموږ ویډیو صرف د واده کړو لپاره او یا د بالغو لپاره وي. که تاسو زموږ په چینل نوی دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ چې تاسو ته د جنسیاتو متعلق معلومات فراهم شي. ګرانو دوستانو، نسخه درکو دا د هغه کسانو دپاره ده چې هغې جنسي طاقت انتهایی کمزوري وي، او هغه کسانو دپاره هم ده چې د هغې ملا درد کوي، خپې دردونه کوي د کمزورۍ د وجې، د هغې دپاره هم ده. خو یو خبره تاسو یاد وساتئ چې دا نسخه به ډېرې ګرمۍ کې هم نه استعمالوئ، او چې د چا بلډ پریشر های کېږي هغه به هم نه استعمالوئ. تاسو به راوالی یو کپ دود، یو کپ پی، په دې کې به یو کاشوغه تاسو د شاتو واچوئ او نیمه کاشوغه داسې چې 30-35 دانې د کلونجې وي، او یو عدد تاسو پکې کورنۍ انډه واچوئ. دا به هم مکس کې او دا پی به وڅښئ. دا به د ماسخوتن د روټۍ نه پس وخورئ، خو په دغې ورځ تاسو خیال کوئ چې روټۍ هم تاسو کمه وخورئ. دې سره به ستاسو جنسي طاقت انتهایی سیوا شي او بالکل به برابر شي. دا نسخه هر 3-4 میاشتې پس 11 ورځو دپاره استعمالوئ، نو تاسو ته به جنسي کمزوري نه راځي. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.